د افغان ډیاسپورا نتورک درنو لیدونکو، نن تاسو ته داسې یو میړنۍ پیغله پښتنه در پیژنو چې هغه د افغانستان نه په زرګونو کیلومتره وړاندې زیږېدلې لویه شوې ده، خو لیکن داسې د افغانستان سره مینه لري لکه دا ټول ژوند چې هلته تیر کړی. په داسې خواږه کلیواله لهجه ګډېږي، خواږه پښتو وایي چې سړی ورته حیران شي چې دا څومره مینه لري د پښتو سره، د وطن سره. دې دلته زده کړې کړې دي، دلته مکتب لوستی دی، دلته پوهنځی لوستی دی او اوس ډاکټره ده. راځئ وګورو چې په کوم کړاو دی تر ډاکټرۍ ورسېده او دی د افغانستان سره څومره مینه لري. وږمه رحمان. خوشحاله یم چې نن تا سره یم او ستا سره ستا د ژوند او ستا د بریالیتوبونو په هکله خبرې کوم. ماشاءالله په ځوانه ځوانۍ کې دې ډېر څه کړي دي او افغان ډیاسپورا په تا ویاړي. د دې لپاره چې زموږ لیدونکي او اورېدونکي تا لا ښه وپېژني چې ته لا ډېره ځوانه یې، نو که ته ځان ورته لږ رامعرفي کړي د خپل زېږېدنې په هکله او د خپل تحصیل په هکله معلومات وړاندې کړي، نو دا به ډېره ښه وي. زه وږمه یم، په اتریش کې د ویانا ښار کې زېږېدلې یم او وروسته له هغې مې اول مې خو له 2006 کاله فکر کوم یا څلورم کاله، اوس مې په یاد نه ده، مکتب وویلې تر 2016 کاله او بیا وروسته له هغې مې د یونیورسیتې وین کې د ویانا ښار پوهنتون کې مې د سیاسي علومو درس شروع کړ او تر څنګه مې 2018 نه تر 2024 نه مې د طب فاکولته په سلواک د براتسلاوا ښار کې وویلې او پای ته مې ورسوه. اوس تاسې د ډاکټر پیسې ته کار کوئ که لا نور؟ نه تر اوسه نه، همداوس یو 2-3 میاشتې مخکې خلاصه شومه او اوس مطالعه یم چې ماته د کار یو ځای پیدا شي او بې له هغې زه د یو داخلي ډاکټر سره کار کوم، خو هغه د اتریشیانو په خبر فریویلی کوم چې یو څو نور شیان زده کړم، مثلا سونوګرافي ده بل ده هغه هلته زده کوم او زه مینه چې له جنوري نه یا فبروار نه وروسته په شاپاني کې شروع کوم. دا چې تا د خپل ګران هېواد بیرون تحصیل او تعلیم وکړو، څه فکر کوې که تا دا ښوونځی پوهنځی په کابل کې ویلی وی، دا چاپېریال به تاسو سره څنګه مقایسه کوئ دا چاپېریال د هغه چاپېریال سره؟ د اتریش یا د ویانا ښار او د افغانستان زه خو ډېر افغانستان ته مطلب په کابل کې وم، نو وین او کابل اوس وین او کابل چې وګورم بیخي دوه ځایه دي، بیخي داسې نه چې سره وایي کابل کې ښه و یا ویانا کې ښه و. دا ویللی سم چې زه ما خپل ټول ژوند په اتریش کې تېر کړ، یو شاید یو 10 یا 12 واره افغانستان ته تللی یم له مور پلار سره مې، خو ټول ژوند مې دلته تېر شوی. داسې زه کله چې زه افغانستان ته تللی وم، جنکیان مې چې لیدل چې افغانستان چې مکتب ته تلل هلته ما ته سخت معلومېده، پرې چې اوس خو بل وخت له طالبانو نه وروسته بل وخت راغی، مګر مخکې له هغې وضع په افغانستان کې د ما په نظر ښه نه وه، انفجار کېده، بل کېده، د میندې او پلارونه چې ول چې مثلا نجونې یا زامنې چې مکتب ته تلل په ډار ول یا فاکولتې ته چې مثلا په ډار ول چې آیا کمکی مې ماشوم مې بیرته کور ته راځي یا نه راځي، یا په عین رقم ماشومان په ډار ول چې آیا د ما مور یا پلار چې کار ته تلل بیرته کور ته راځي یا نه راځي. نو داسې وینم وایم مور شکر ده چې زه په داسې یو مملکت کې وم چې دغه شی نشته چې زه مثلا مور پلار په ډار یا زه په ډار اوسم چې له مکتب نه یا فاکولتې نه چې بیرته کور ته راځم، آیا راځم یا نه راځم. درس یې وایم، درس ته مې چې وګورم او دا خو واضح خبره نه چې په اتریش کې درس د ځوان سطح خپله جګه ده له افغانستانه، مګر دغه شی چې کېده چې مثلا مور پلار مې هېڅ وخت نه تښتېدل چې له اول افغانستان کې پاتې کېدل، او دغه زړه مې کېږي چې مثلا دغه افغان مثلا دغسې خلک همېشه پوښتنه کوي چې ځان افغانه ډېر ګڼې یا اتریشی ځان ګڼې، دغه پوښتنه به راښکاره نه کېدله چې زه په هر وخت به افغانستان کې وم، هېڅ وخت به چې اتریش نه راتلو.
مګر درسو سره چې بیا تاسو پوښتنه ته بیرته راسم درسو سره اوس خوشحاله یم چې ما دلته وبیلې او خوشحاله یم چې دلته خلاصه شوم او نور کارونه او درسونه مې دلته او ستاسو خپله دا پوښتنه یاده کړه ته اوس ځان ډېره اتریشۍ ګڼې که ډېره افغانه ګڼې دا داسې یو سوال ده چې زه سل فیصده نشم ویلی په دې چې زه په کور کې افغاني راټه شوی یم ټول کلتوري شیان کلتور او دا ټول شیان راته د افغانستان معلوم دي او موږ داسې نه یم راټه شوی چې لکه اتریشیانو غوندې او داسې م ځان نه ګڼم چې ووایم چې زه سل فیصده اتریشی یم او نشم ویلی سل فیصده افغانه یم په دې چې ټول ژوند مې په اتریش کې تېر شوی او ټول درس مې په اتریش کې ویلی مګر اتریش مې کور ده اتریش مې خپل ځای ده دا وایمه افغانستان کې مې 2 هفتې تلم 3 هفتې تلم یو میاشت تلم یعنې شی نه ده لکه چې ټول ځان مې دلته تېر شوی او ټول درسونه مې دلته تېر شوي مګر افغانستان مې خپل مستقام راځي خپل وطن مې ده خپل مملکت مې ده زړه مې داسې پلارته خپل ځای مې ده خپل وطن مې ده او زه ترې کې یم زه مې بعدېږي افغانستان ته او افغانستان هر وخت په زړه کې مې ده او دې جګړه هم چې ځان مې هلته هر وخت نه و اصلا باید افغانستان کې زه پیدا کېدم او په افغانستان کې مې باید ژوند تېره و مګر اتریش خپله مې دلته مې کور ده دلته مې درس ویلی او خوشحاله یم چې دلته یم ولې دومره د افغانستان سره مینه لري خب داسې نه اوس موږ مثلا د اتریش مثلا تاریخ هم خو په مکتب کې ویلی او بل هم کوو او په کور کې هم نه کېږي ښه یو پوښتنه به بله وکړم چې دا مهال دا د دغه بدل کړم د جنکو لپاره مکتب څومره ضرور دی 100% باید خلاصې بیرته مکتبونه فاکولتې باید بیرته خلاصې پوهنتون باید بیرته خلاصې داسې نه کېږي چې جنکیان تر شپږم صنفه مکتب ووایي او وروسته لږ په کور کې کښېني افغانستان څه نه کېږي چې 50% کور کې او 50% مثلا فاکولتې او درسونه خپل ووایي په دې چې افغانستان موږ ټول یو یو ښځې او سړیان مثلا تانه زه سړیان چې تانه مکتب او فاکولتې او پوهنتون ووایي په دې کې خو افغانستان نه جوړېږي ښځې ښایي څه وکړي خدای چې مثلا تانه سړیان جوړه او بیا خو به سیوز تانه سړیان په ټوله دنیا کې چې وایي به سیوز سړیان مکتب او فاکولتې خپلوي مګر ښځې هم شته ښځې هم همدغه آرزو لري چې مکتب او فاکولتې او خپل ژوند جوړ کړي خپل اولادو ته هم دغه شی وښایي چې دغه زه ښځه یم ما مکتب دغه شی باید هېڅ نه ایسي زه ښځه یم ما مکتب وویلې دا باید واضح خبره ایسي ښځې او سړیان مکتب ته ځي فاکولتې وایي درس وایي کار کوي اوس یو مثلا ښځې چې ولادت کوي اوس ښځې چې نه ډاکټرې ښځې چې نه هغې ته مګر ښځې ته چې ولادت کوي خو هغې ته بیا نارینه راځي خو دا هم صحیح خبره نه ده په دې معنا چې اوس ښځې کور کې ناستې دي ښځې همدغه حق چې سړیان لري باید ښځې مو لري داسې نه کېږي چې نیمایي ټولنه کور کې ناست دی او نیمایي هر شي ته اجازه لري ولې داسې وي ولې داسې ده دا خو نه افغانان نه موږ افغانان وایو نه اسلام دغه خبره کوي څوک دغه شی نه وایي چې ښځې مشخص ښځې باید کور کې کښېني بیا بیخي له اوله کور کې کښېنه باید تر شپږم صنف هم نه ده پکار چې تر شپږم یې ووایي په نوشتې باندې خو کوم شی نه راځي چې یو الف و ب زده یي حتی تا وویل چې ته نور مخکې څه پروګرام لري په څه شي کې تخصص اخلي په څه شي کې مخکې ځې ما اوس دا ده چې اوس په جنوري کې چې اول مې خو یو څو میاشتې باید په ژاپني کې تېر کړم وروسته لرې زړه مې ده تر اوسه مې خو زړه ده چې الګیماین میډیسین ووایم چې د کورنۍ ډاکټره شم او بیا مې تخصص نو دا یو برخه داسې کوم وروسته لرې چې د الګیماین میډیسین د کورنۍ ډاکټره شم وروسته لرې به ګوشهګلون مې زړه ده چې په آلماني هاینو ارتس ورته وایي هغه به واخلم د تخصص په هغې کې وکړم د طب ویل اسانه دی طب ویل اسانه چې سړی درس وایي وخت ورته ونیسي ډېر سخت نه ده
مګر داسې چې په څو ځایو کې مصروفه اوسي بیا سخته ده. مثلا ما د طب تر څنګه د سیاسي علومو پوهنځی مو ویلې هغه راته سخت و. په دې چې ما اول د سیاسي علومو پوهنځی سره شروع وکړه او وروسته له هغې مې بیا طب شروع کړ یو 2 کاله وروسته. نو دا څنګ په څنګ ویلل سخت و. یو خو چې 2 فاکولټي ویل سخت و او دوم دا سخت و چې سیاسي علوم پوهنځی مې په اتریش کې ویلې او طب مې په سلواک کې ویلې. نو ډېر وخت داسې کېده چې د سلواکه راتلم مثلا تر 8 تر 1 بجې هلته مې درس و او 3 بجې مې دلته په وین کې درس شروع کېده. نو له هغې نه راتلم دلته مې درسو ته راتلم بیا 8 یا 9 بجې کور ته راتلم او وروسته له هغې مې باید نور درس ویلې په کور کې. داسې و داسې سخته مګر چې سړی تنظیم کړي او زړه دې مې چې دغه درس و او په دې کې وروسته له هغې کار وکړي بیا دومره سخت نه ده لکه سړی فکر کوي. یوه ډېره جالبه پوښتنه چې ته احمدزی که ستانکزی؟ چې د افغانانو په خبره افغانان سوای چې پلار خواته ځي خو باید ووایم چې احمدزی یم. مګر مخکې مې وویلې چې د ښځې او نارینه فرق باید نه سي نو هم احمدزی یم هم ستانکزی یم. په دې چې افغانان خو وایي چې پلار ته باید د پلار نوم باید واخلي مګر مور مې هم دومره حق لري او له مور نه مې پیدا سوی یم نو باید مور ته بیا یعنې ستا مور ستانکزی ده او پلار د احمدزی؟ او پلار مې احمدزی ده. زه چې اورم تاسو په ټولنیزو چارو ډېر بوخت هستئ. په څه کارونو باندې تاسو اخته هستئ؟ یو خو دا ده چې زه هم د افغان ولس کې زه له پلار سره مې یم او بل موږ یو بله ټولنه لرو د ښځو چې د افیکوي په نوم ده چې هلته موږ پښتانه اول کې پښتانه ښځې ولو او اوس دري زبانې ښځې هم شته چې په فارسي خبرې کوي. موږ ټول یو ځای یو او موږ د موږ دغه او اول کې چې دا ټولنې جوړې کړې همدغه آرزو هم اوس چې افغانانو ته مرسته وکړو بیا مخصوصا موږ ښځو ته مرسته وکړو. دا په دې شروع کېږي چې مثلا آلماني درس ورکوو قرآن شریف درسونه ورکوو. ښځو سره همدا مهم ده چې اوس موږ په اتریش کې یو ټول ښځې دوی خو زه مثلا هر وخت دلته وم مګر دا ښځې چې اوس راغلل چې یو ځای کینو یو ځای چای وچکو یو ځای محفلونه جوړ کړو ناتو استقلال ورځ مثلا د ښځو ورځ د اختر ده چې دا ټول یو ځای کینو یو ځای تجلیل کړو. دغه مهم ده چې موږ افغانان بیل یو هر چیرته یو بیل سوی او د آلمانی خبره ده zerstreut یو په ټوله دنیا کې او په اتریش کې هم د سره یو دلته ده یو هلته ده په کار کې مصروفه په درسو کې او همداسې ورکي محفلونه چې کېږي مثلا اختر کېږي ښځو ورځ کېږي. همدا مهم ده چې یو ځای کینو او مهم همدا هم ده چې موږ افغانان اوس موږ پلار مې دي زه یم خور و ورور مې دي موږ له اوله دلته ولو یا له ډېر وخته دلته یو. دغه تجربې چې موږ وکړو دا موږ نورو ته ورکړو چې آلماني هم زده ده یا مثلا یا څوک چې اول دلته راځي اتریش ته څنګه ژوند شروع کړي دا د مور پلار باندې تېر سوي او دوی به پوهېږي چې همداسې کولی شي به افغانانو ته همداسې مرسته وکړي چې څنګه یو نفر چې اول وار اتریش ته راځي څنګه خپل ژوند مخته ویسي. نو دغه شیان موږ کوو مظاهرې موږ هر وخت نه اوس لږ کم سوي خو کوو هم همدا د ښځو درسو ته مثلا مخکې له هغې هغه هم موضوع چې موږ وتلو مظاهرې ته همدا شیانو کې مصروفه یو. اوس خو ته یوه ډاکټره یې او ته د ډاکټرۍ د لارې یا د طب د لارې ته څه فکر لرې د افغانانو دپاره دلته په اتریش کې یا په وطن کې په افغانستان کې څه هیلې لرې؟ یوه خبره باید وکړم چې مخکې له چې ډاکټره کېدم ما نور کارونه هم کوم مثلا دکان کې مې کار کوو بل مې کوو هر وخت ما له وخته زه پوهېږم مکتب له وخته ما کار کوو او نو نه تنها په ډاکټرۍ کې مې په دې نورو ځایو کې چې ما کار کوو هلته هم افغانان راته راتلل. نو ما ته مهم دا و چې افغانان وپېژنم او دغه ټولنه راچسېدي موږ او خپله شخصا ما ته هم ښه ده چې هر څومره چې افغانان وپېژنم مخصوصا ښځې موږ ته هم ښه ده. نو همغه وختو کې چې مثلا دکان کې مې څو وخته چې کار کوو چې پیسې مې لږ ګټل هلته افغانې ښځې مې چې لیدې افغانې کورنۍ
سي راتلل مثلا مرسته میکو غزه در واخله یا دسی شان میکو به وروسته لري سي په درسو کې مصروفه سوم په یو څو اورډیناسیونن کې مې کار کوو تر اوسه یا اورولوژي او یا هم د داخله ډاکټر سره التم افغانان راتلل ډیر وخت تر اوسه هم د مثلا نمره ورته ورکوم چې هغه مشکل سي ما ته زنګ وي یا مثلا ورته وایم چې زر دی یو تمرین په کاري چې زر بیا ډاکټر ته راسي ما ته زنګ وي زه به ډاکټر سره ورغېږم چې تا ته زر دلته بیا وخت درته ونیسي په دې چې متاسفانه دومره مریضان دي چې یو اورډیناسیون کې 2-3 میاشتې 4 میاشتې معطلې ته راسي بیا راتلی سي نو دا راته مهم ده چې افغانان پوه سي چې دلته په دې معاینهخانه کې یو افغان استه او دغه جلکۍ یا دغه ډاکټره مرسته کوي دلته یو څوک شته چې مرسته کوي په دې چې ملک بیګانه ده او همدغه شی دوی ته مهم ده نو دغه شی مې کوو چې نمرې ورکړه یا مثلا ما ویل چې دلته موږ ټول نه لرو د پلار نمره مې ورکړه یا د مور مې چې دلته موږ یو هغه شی مې په کار موږ ته زنګ وی او رښتیا مو همدا تېره هفته مې یوه افغانه ښځه وه له خپل خور سره او خور په کراچۍ کې وه او موږ ته راغله ما ورته خپل نمره ورکړه چې کوم مشکل ما ته زنګ وی په دې چې یو خو مریضي ده چې مثلا سره ریزش کوي یو بل کې یو التهابي زر تېرېږي او بیا بله هغه ده چې عمری پاتې هغه بلا سختي او بیا همداسې کوشش کوم چې افغانان پوه سي چې دلته یو څوک شته یو څوک مرسته کوي او وروسته چې خپل تخصص هم واخلم ما ته مهم داره له اوله مې همدغه یو آرزو وه یوه هیله وه چې ډاکټر کېدل خو یو شی ده مګر ډاکټر کېدل افغانانو ته چې زه به افغانستان ته لاړه سم یو ورځ به راسي چې داسې وخته مې چې افغانې ښځو ته هم دغه امکانات دي چې بیرته کار وکړي او بیرته خپل درسونه خلاص کړي او ما ته دغه امکانات چې پیدا سي او ولې نه بیرته افغانستان ته زما خپله کورنۍ سره سیوسي خو لاخره او هلته خپل افغانانو ته مرسته وکړم او تریش د ما جای ده زه دلته پیدا سوی یم دلته مې کور ده مګر افغان یم په زړه کې او دا راته مهم ده چې خپل افغانانو ته مرسته وکړم همدې خاطر دا مې اوله هیله ومه چې زه ته ووایم چې افغانانو ته مرسته وکړم اصلا مې هیله آرزو مې دا وه چې افغانستان ته به ځم شفاخانه خلاصوم بل خو اوس دا مهمه ده چې دلته چې افغانان دي دوی ته مرسته وکړم او بیا وروسته لرې چې امکانات افغانستان ته لاړ سم هلته خپل افغانانو ته مرسته وکړم